بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو د ګیلمنې په نوم باندې یو زنانه چې په ټیک ټاک باندې په سوشل میډیا باندې وای ویډیو نه جوړولې دا زنانه پرون په ټیکسله کې چا قتل کړه ولی قتل کړه په دې باندې خبره نه کوم، لیکن یو څو خبرې چې په دې حواله سره باز کسان داسې دي چې هغه خوشحالي کې په سوشل میډیا باندې چې د فحاشي خاتمه وشوه. بل طرف ته باز خلک داسې دي چې د هغې په مرګ باندې خفه دي، بلکې دا کومنټس کوي چې دا زنانه دا حسن دا جمال دا د مرګ لایق نه وه. او د دین علاوه د هغې د دې زنانه په جنازه کې داسې څه وشو چې په دغې جنازه کې زموږ ستاسو لپاره څه د عبرت مقام دی، په دې باندې هم خبره کوو. اول یقیني طور پر چې کوم خلک دا وایي چې خو شو چې قتل کړلی شوه ځکه چې دا د دې په وجه باندې په معاشره کې فحاشي خورېده او د دې سره چې کوم دی دا فحاشي به ختمه شي. او بل طرف ته چې کوم خلک په دې باندې یقیني طور پر د افسوس اظهار کوي، نو یاد وساتئ دین اسلام شریعت چا ته هم دا اجازت نه ورکوي چې یو انسان راولګي یو بل انسان قتل کړي. سمجھ کې مو خبر راځي، یو انسان جرم کوي هغه د الله مجرم دی، هغه د الله د بنده مجرم نه دی. سمجھ کې مو خبر راځي، ځکه الله رب العزت تر مرګ پورې د توبې دروازه هغه کولا پرېښې ده. او چې کله انسان د الله رب العزت نافرمانی ته لاړ شي، د الله رب العزت په نافرمانی کې مبتلا شي، او چې کله یو ځل دا انسان توبه وکړي، نو که چېرې دا انسان د ځمکې نه والې تر اسمانه پورې دومره ګناهونه وکړي، دا پوره ځمکه اسمان د هر څه ډک دي د ګناهونه، یو ځل دا انسان وچې یا الله زما توبه، نو پروردګار عالم هغه ټول ګناهونه معاف کړي. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. اے زما نبی زما دغه بندگانو ته وایا چې کوم بندگانو په ځان باندې ظلم کړي د ګناهونو په وجه باندې، لا تقنطوا من رحمه الله، دا الله د رحمت ته مو مایوس کیږي. الله غفور رحیم ذات دی، ان الله یغفر الذنوب جميعا، الله بساسو ټول ګناهونه معاف کړي. دا به نیاز ذات دی، هغه باندې سفرت نه پریوزي. بهرحال د خبرې مقصد دغه دی چې انسان ته دا اختیار حاصل نه دی چې هغه راولګي یو بل انسان قتل کړي. بل طرف ته چې کوم خلک دا لګیا دي چې بای د دې زنانه په وجه باندې فحاشي خورېده او د دې سره چې کوم د فحاشي به ختم شي، یاد وساتئ چې کوم دا زنانه دې مقام ته را رسېدله، په دې کې صرف دا زنانه قصورواره نه ده، بلکې په دې کې هغه ټول خلک، هغه ټول غیرتمند پښتانه چې ځان ته غیرتمند وي او مسلمانان وي، دغه ټول پکې یقیني طور پر د برابر شریک دي چې کوم پښتنو کوم مسلمانانو دغه مقام ته دا زنانه راورسوله. تقریبا په ټیک ټاک باندې 14 لک خلکو دا زنانه فالو کړل، دا څه انګریزانو هندوانو نه فالو کړل، بلکې دغه پښتنو دغه مسلمانانو دغه غیرتمندو فالو کړو. کچري دغه خلکو نه فالو کړي، دغه خلکو ورلا ویډیو نه وی کتلې نه وی شیر کړي، نو یقیني طور پر دې مقام ته به نه رسیدا چې هغه ګوري چې یو ویډیو اپلوډ کی او په هغه باندې باقاعده ویوز راشي، هغه وایرل شي، شهرت ورته ملاوي شي، هغه بیا دا کوشش کوي چې څومره ز فحاشي خورم څومره فحش ویډیو جوړم دومره باغزیه ته وایرل کیږي. نو یقیني طور پر دا چې کوم دغه مقام در رسول ده، په دغه کې دغه 14 لک خلک، دغه 14 لک پښتانو برابر شریک دي چې فالو کړي دا. بیا ظاهره خبره ده د سوشل میډیا باز خلک دا وایي چې سوشل میډیا د شې دی چې په دې باندې ګنده ویډیو چې کوم دي دا مخکې زیاته خوري. یاد وساتئ دا د سوشل میډیا الګوریتم دی چې څومره ویډیو څومره زیات خلک ګوري او مکمل ګوري، نو دومره هغه ویډیو مخکې ځي. لکه دا الګوریتم دی، نو دا چې کوم دا ویډیو نه مخکې ځي دا زمونږ د معاشري عکاسي کې چې زمونږ پښتانو زمونږ مسلمانان کومې ویډیو نه زیاتې ګوري، نو یقیني طور پر بیا صرف په دغه نه بلکې په لکاو روپۍ چې کوم دی دغه مسافر بالخصوص رونه چې خپل ښځه پرېږدي، خپل مور پلار پرېږدي، خپل ماشومان بچي پرېږدي، لاړ شي مسافرۍ ته، او هلته کې چې کوم دی بیا دغه شانتې زنانو ته چې کوم دی په لکاو روپۍ ګفټینګ کوي، نو یقیني طور پر په دغه کې دغه ټول د برابر شریک دي. دغه شیر کول والا، دغه لایک کول والا، دغه کتو والا، دا زنانه دغه مقام ته ورسوله چې دومره مخکې لاړه په فحاشي او روډیانې کې تر دې حده پورې چې زندگی ختمه شوه.
نو بهرحال د خبرې مقصد دغه دی چې د دې سره د دې یو زنانه سره فحاشي نه ختميږي بلکې زمونږ معاشره د زنانه چې کوم دي د دې ویډیوانې او د دې چې کوم فالوورز دي د هغې نه تاسو اندازه لګولی شي چې زمونږ پښتانه څومره فحش ذهن والا دي فحاشي دغه ته به کم ختموي نو چې تر څو پورې زمونږ پوره معاشره په خپله نه سمه شوي نو د یوې زنانه د تلو سره دا فحاشي ګوره نشي ختمېدی دغه یو زنانه لاړه لیکن دغه پلکاو خلکو چې فالو کړو دا خو په دې دنیا کې را موجود دي بله به راپاسې دغه خلک بیا سپورټ کوي نو یاد وساتئ په دغه جرم کې دغه ټول خلک یقیني طور پر برای راست مجرمان دي په دغه فحاشي او روریاني کې دغه ټول برای راست مجرمان دي د الله رب العزت په نسبت باندې به دونه تپوس کیږي چې دا زنانه دغه مقام ته ورسول او بیا یقیني طور پر تر دې پورې چې لاړه دنیا نه قتل کړل شو نو په دغه قتل کې هم دغه مجرمان دي ګوره چې کوم خلکو دې مقام ته د زنانه ورسول ځکه چې دغه زنانه کله ویډیو شروع کړي او وای کاته چې فحش ویډیو زمونږ پښتانه غیرتمن مسلمانان دا په شوق سره ګوري نو کچري نن یو ویډیو جوړ کړي هغه وایرل شوی نو سبا د انسان فطرت ته چې هغه ګوري د خلکو نفسیات چې دا د فحش ویډیو په وجه باندې زما دا ویډیو مخکې لاړه نو هغه بیا د هغې نه زیات کوشش کوي چې زیاته فحش ویډیو جوړه کړي او د هغې نه مخکې لاړه شي نو بهرحال کچري دغه مقام ته دغه زنانه رسېدل وه نو په دغه کې برابر د دغه پښتنو غیرتمندو پلکاو پښتنو مسلمانانو لاس دی چې کوم خلکو دغه شیر کړل فالو کړي دا ویډیو چې کوم دی زیات تر زیاته چې کوم دی کتلی نو بهرحال د خبرې مقصد دغه دی چې د دې یو زنانه سره زمونږ د معاشرې نه فحاشي نشي ختمېدی ځکه چې زمونږ په معاشره کې دا نسور ډېر عام شوی دی زمونږ د معاشري او عکاسي کې داسې زنانه یا داسې ویډیوانې چې څومره خلک په شوق سره ګوري او دویمه خبره دغه ده چې د دې زنانه خو یقیني طور پر د دنیا نه لاړه او موږ ته دعا کوو الله رب عزت هغه جان کې چې کوم دی د مغفرت معامله دی اوس الله رب عزت کی او الله رب عزت یو بخي لیکن د دې چې کوم جنازه وا د هغه یو تصویرانه ویډیو مخکې راغلي چې هغه زنانه تقریبا 14 لک خلکو دا فالو کړو او په جنازه کې تقریبا 14 کسان به هم موجود نو دا یقیني طور پر زموږ اساس لپاره ډیر د عبرت مقام دی چې هغه زنانه چې په یو ادا باندې به خلکو ځان قربانو او په لکه خلکو فالو کړو او خلکو به چې کوم دی په شوق سره ویډیو نه کوي نن چې د دنیا نه لاړه په جنازه کې سوای د چند کسانو نه علاوه هغه 14 لک خلک سشو چرته لاړو چې کوم خلکو دغه فالو کړو او دغه مقام ته رسولوا بهرحال انسان چې کله د دنیا نه سي خپل اعمال ځان سره وړي لہذا پکار دغه دا چې موږ انفرادي طور پر خپل په ځان باندې مهنت وکړو خپل ځان د فحاشي نه وساتو او د داسې ویډیو کتونه داسې ویډیو شیر کولو د لایک کولو نه موږ ځان وساتو ځکه چې په دغه جرم کې موږ ګوره برابر شریکیږو او دا یو داسې عمل دی یو داسې ګناه دی د سوشل میډیا دا چې انسان د دنیا نه لاړ شي لیکن هغه ګناه موجود وي یو لایک هغه موجود وي چې فلا ویډیو فلا کس لایک کړل فلا ویډیو فلا کس چې کوم دي شیر کړل هغه موجود وي ګوره سمجھ کې خبر راځي دا علی الاعلان ګناه دی ګوره دا الله د معاف کوي بهرحال د الله حضرت دعا ده چې الله حضرت د هر قسم لا فحاشي او یعنی اور هر قسم لا د نافرمانه دي الله حضرت زموږ ټول حفاظت کوي اجازه راکړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته